په دې ویډیو کې زه غواړم چې تاسو ته لږ نور تفصیل هم د صفحې د اولې صفحې او د آخرې صفحې د ډیزاین په باره کې درکړم. ما مخکې تاسو ته وویلې که چیرې تاسو انزرټ ته راشئ په کور پیج باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو مختلف ډیزاینونه لیدلی شئ. صحیح شو. زه به د نمونې په شکل باندې یو بل ډیزاین راواخلم چې ساده وي. مثلا دا مې راواخیستو، موږ دا دلې واچوو که نه. نو په دې ځای کې دغه راغله د ډاکومنټ ټایټل، زه به دلته نوشته کړمه د افغانستان د زراعتي انکشاف تاریخ. مثلا دا لیکمه او دا لیکمه د امان الله خان څخه تر اشرف غني. فکر وکړئ چې موږ دا تاریخ کور کوو د زراعتي انکشاف په باره کې. دا د اولې صفحې ډیزاین دی. دا لیکمه مثلا په دې ځای کې زه لیکمه ناشر یې د مثلا د زراعتي انکشاف ملي بانک. فکر وکړئ دا رقم یو اداره ده او دا به لرې کړو. صحیح شو. یو په دې ځای کې ور واچوو د چاپ کال یې 2023. فکر وکړئ دا تاسو دلته ولیکو. دا ډېر یو ساده ډیزاین دی که نه. نو په عین وخت کې تاسو کړلی شئ د دوی رنګونه ټول شیان یې ورته تغییر کړئ. صحیح شو. نو دا هم چې ولیکو ډبل کلیک به وکړئ په دې باندې. دلته تاسو یې دونه کړلی شئ چې فیل ته راشئ. مثلا تاسو دا عنوان د دې په خاطر چې زراعت دی رنګ به شین کړو او خپله د ټکس رنګ چې دی ټکس اوس تور دی، موږ به د دوی رنګ سپین کړو. صحیح شو. دا به سپین کړو. دا د دوی په خاطر چې دا هم زراعتي معلومات دي، نو دا به راواخلئ د دوی رنګ به هم ورته تغییر کړئ. صحیح شو. دوی ته به هم یو رنګ ورکړئ، یا فرضاً دا رقم رنګ ورکړئ. دلته به راشئ دا ورته تغییرولی شئ. صحیح شو. بل به راشو اوس به یې آخره صفحه ډیزاین کړو. فکر وکړئ دا تاسو آخره یو د کتاب آخري برخه ده که نه. نو دې ته به راشئ. د دې دپاره چې دا ډیزاین کې په معمول شکل باندې د مؤلف معلومات وي کې د کتاب په باره کې معلومات وي. مثلا دلته به زه ولیکمه چې مؤلف دی د کتاب. صحیح شو. ما دا د مؤلف په باره کې ولیکل، خو د مؤلف عکس مې پکار دی. دلته به ولاړ شئ بیرته انزرټ ته چې ولاړلی په پیکچر باندې به کلیک وکړئ. دلته 3 آپشنه لرئ. که چیرې تاسو آنلاین اکاونټ ولرئ د هغه نه یې راخلی، دلته د سټاک ایمیج نه یې راخلی او دلته د دوی کمپیوټر نه راخلی. صحیح شو. زه په سټاک ایمیج باندې کلیک کړمه. دا مستقیم تاسو د انټرنټ څخه وصلوي چې کوم عکسونه په سټاک کې شته دي. سټاک یا ذخیرې ته وایي. مثلا کوم یو د مؤلف نوم دی یا عکس دی. فکر وکړئ چې د دوی په خاطر چې زراعت په باره کې دی دا انتخاب کړمه انزرټ. موږ د دوی نفر عکس به راشي. صحیح شو. دلته د مؤلف معرفي او دا شیان هم ولیکئ. دا یوه خبره. بله خبر دا ده چې تاسو آخره صفحه هم ډیزاین کولی شئ. ډیزاین په دې معنا باندې چې تاسو دوی ته چوکاټ ورکولی شئ، رنګونه یې تغییرولی شئ. زه به یو عمومي رنګ درته راواخلم. هوم پیج ته به ولاړ شئ. هوم ته چې کله ولاړلی نو تاسو به دا د رنګ قطۍ وګورئ. د دوی نه به صحیح شو. نو دا د موږ فکر وکړئ د آخرې صفحې دا ډیزاین شو او دا هم د اولې صفحې. دا هم د اولې صفحې ډیزاین شو. نو په دې رقم کړلی شئ چې تاسو د کتاب دپاره تیار جوړ شوي ډیزاینونه راواخلئ. دا یو لار. بله لار یې دا ده چې دا موږ ټول ډیلیټ کړو. راشئ تاسو دلته خپله انزرټ ته چې راغلی تاسو د دوی نه دلته ټکس باکس انتخابولی شئ. ټکس باکس کې هم تاسو ته سټنډرډ شکل تیار شته دي چې ځینې شیان لیکل شوي دي
هغه تاسو راخیستلی شئ او یا هم تاسو کړلی شئ چې ټکس باکس د دوی نه دغلې ډرا کړئ په دغه آخر برخه کې چې راشئ دلې ډرا ټکس باکس نو دلې بر واخلئ په دې ځای کې به دلې ورکړئ چې د کتاب عنوان د کتاب عنوان مثلا تاسو غواړئ چې په دې فونټ باندې وي دا یو خبر دومه خبر یې بیا به راشئ انزرت ته چې راغلی په ټکس باکس به کلیک وکړئ دلې به راشئ په دغه ځای کې به دلې مثلا تاسو سیمینار یا مونوګراف لیکئ د مؤلف نوم یې صحیح شو دا هم چې ولیکو په دغه ځای کې به دلې په دغه ښۍ خانه کلیک وکړئ لږ به یې فونټ غټ کړئ چې معلوم شي صحیح شو دا یې د مؤلف نوم شو لږ به یې مابین ته هم راولئ دا رقم به یې کش کړئ یو بل ټکس باکس هم زموږ په کار دی چې د دې ځای راوړو انزرت ټکس باکس په دې ځای کې به ور واچوئ د نشر کال او ناشر یې څوک دی صحیح شو فکر وکړئ کتاب دی دا به بیا انتخاب کړئ دلته به راشئ دا به ښۍ خانه ووهئ دا چې راغله نو دا به تاسو د صفحې په اول هغه کې وي که تاسو چیرې نه غواړئ چې دا چوکاټونه انتخاب نه وي دا تور رنګ یې نه وي په دې ځای کې نو دا به انتخاب کړئ درې سوه دا هم چې انتخاب کړو چپه کلیک به پرې وکړئ دا هم چې پرې وکړو تاسو کړلی شئ د دې ځای نه دلې فارمټ آبجکټ صحیح شو فارمټ آبجکټ مو چې ووایو په د صفحې په ښۍ خوا کې به دا هغه درته راشي نو یو یې د فیل معلومات دي فیل دې ته وایي چې خپله د ده په مابین کې تاسو کوم رنګ غواړئ صحیح شو او بل یې د لاینز دي ښه دا چې دی دا د لاینز دی چې تاسو څه رقم ده ته سیره ورکوئ څومره سیره ورکوئ کومه سیره ورکوئ ښه نو زه به راشم اول په فیل باندې به وغږیم که نو فیل ووایئ دا یې څه رنګ نه ورکوي صحیح شو که چیرې سالډ فیل ورته ووایئ په دې ځای کې دلته درته وایي چې کوم رنګ غواړئ اوس سپین دی ټول مثلا زه درې سوه سور رنګ غواړم صحیح شو په ترانسپرنسي کې تاسو ته شفافیت غواړي چې څومره شفافیت تاسو ورکوئ دغه رنګو ته رنګ هغه وخت شفافیږي چې تاسو دا انتخاب وکړئ مثلا دا مې انتخاب کړو اوس به راشئ شفافیت ته صحیح شو موږ غواړو چې دا صحیح شو د ده دا کالر یې شفاف دی د ټکس آوټلاین یې چې دی اوس لاین نو لاین دی که نه موږ به دلته ورته ووایو چې سالډ لاین باید ولري لاین یې باید قوي شي صحیح شو نو دا به بیا انتخاب کړو دلته به بېرته راشو د خط چې معلوم شي زه به تنها د رنګ درته تغییر کړم که چیرې خط ته وګورئ په دغه ځای کې د کتاب عنوان یعنې دغه خپل د خط د څلور خواوې چې دي د رنګ واخیستو د رنګ تاسو تغییرولی هم شئ مثلا شین رنګ ورکړئ یا یو داسې رنګ ورکړئ چې معلوم شي یا سپین صحیح شو دا هم چې ورکړو په دې ځای کې شفافیت انتخابولی شئ څومره شفاف وي صحیح شو وایټ عرض ته یې وایي چې د دغه سپین رنګ عرض یې څومره وي مثلا یو پیټي وي دوه پیټي درې پیټي څومره پیټي وي ښه په دې رقم باندې تاسو خپله ډیزاین کولی شئ د ما شخصا خپل نظر دا دی چې که چیرې تاسو غواړئ چې دغه کور پیج ډیزاین کړئ انزرت ته ولاړ شئ همدغه سټنډرډ کور پیجونه راواخلئ د دوی رنګ ورته تغییرولی شئ مثلا دا هم چې انتخاب کړو د افغانستان زراعتي انکشاف تاریخ دا تیار لیکلی دی رنګ یې شین دی تاسو د دوی رنګ تغییرولی شئ هر وخت ډبل کلیک پرې وکړئ هم چې پرې وکړو د دوی ځای رنګ ورته تغییرولی شئ د هر برخې ګوښه صحیح شو نو ښه چانس